السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست. ملګرو، نن غواړم د ورډ په باره کې معلومات درکړم چې په انګلیسي کې ورډ د څه لپاره کارول کیږي او څنګه کولی شو په ورډ کې جملې جوړې کړو. نو what is a WH or information question word which is used to ask about things. څه یا کوم یو معلوماتي پوښتنه ده چې د شیانو د پوښتنې لپاره استعمالیږي. کله چې موږ د شیانو په باره کې پوښتنه کوو نو موږ what استعمالوو. هیلو، سلام. هاي هم سلام ته وایي. what is your name. ستا نوم څه دی. what is your name. ستا نوم څه دی. My name is بهار. زما نوم بهار دی. My name is بهار. زما نوم بهار دی. What is your last name. ستا تخلص څه دی. What is your last name. ستا تخلص څه دی. My last name is John. زما تخلص جان دی. My last name is John. زما تخلص جان دی. What is your father name. ستا د پلار نوم څه دی. What is your father name. ستا د پلار نوم څه دی. My father name is عیسی. زما د پلار نوم عیسی دی. My father name is عیسی. زما د پلار نوم عیسی دی. What is your uncle name. ستا د تره نوم څه دی. What is your uncle name. ستا د تره نوم څه دی. My uncle name is Ali. زما د تره نوم علي دی. My uncle name is Ali. زما د تره نوم علي دی. What is your village name. ستا د کلي نوم څه دی. What is your village name. ستا د کلي نوم څه دی. My village name is Bak. زما د کلي نوم باک دی. My village name is Bak. زما د کلي نوم باک دی. What is your family name. ستا د کورنۍ نوم څه دی. What is your family name. ستا د کورنۍ نوم څه دی. My family name is احمدزی. زما د کورنۍ نوم احمدزی دی. What is your job. ستا وظیفه څه ده. What is your job. ستا وظیفه څه ده. I am a student. زه یو شاګرد یم. I am a student. زه یو شاګرد یم. نو دا و د وټ په اړه معلومات چې ما تاسو ته وړاندې کړه. هیله لرم چې خوښ شوي به مو وي.